السلام علیکم ملګرو ویلکم ټو مهران ډیزاینز څنګه چې په دې لیکچر کې مونږ خبرې وکړې د شیپ ټول حوالې سره مونږ مختلف قسم شیپس وکتل هغه مو ایکسپلور کړل او په دې لیکچر کې به مونږ خبرې کوو د فل او د سټروک حوالې سره چې فل څه دی او سټروک څه دی فرض کا مونږ سره یو آبجیکټ دی ریکټنګل دی مونږ سره په دې آرټ بورډ باندې مونږ یو شیپ وویستو اوس دې شیپ کې دوه سیزونه دي دوه کلرز دلته کې دي یو دی کې دننه کلر او بل د دې چې دا کوم بارډر دی تاسو وګورئ دې ټایم کې د دې صرف د بارډر دی بار تاسو چې کوم ښکاري بلیک کلر کې دې بارډر ته مونږ وایو سټروک بیا دا چې کوم بارډر دی دې ته مونږ وایو سټروک او دا چې کوم دننه په دې شیپ کې کوم کلر وي نو دې ته مونږ وایو فل اوس دې کې فل او سټروک په دې آبجیکټ کې مونږه د دوو ځیګونو نه اچولی شو مطلب دوو ځیګونو نه مونږ په دې کې دننه کلر هم اچولی شو او بهر چې دا کوم بارډر دی دا کلر پکې هم مونږ اچولی شو یو که تاسو دې سب مینیو کې وګورئ نو دې ځای کې تاسو سره یو کلر دا دی دا مونږ سره فل دی او دا مونږ سره سټروک دی نو دې ځای نه مونږه دې آبجیکټ له کلر ورکولی شو فرض که زه په سلیکشن ټول باندې راغلم او دا ما سلیکټ کو دا آبجیکټ زما په دې ټایم کې ما سلیکټ کو اوس زه رالم دې سب مینیو ته سب مینیو کې دا مونږ سره که تاسو دا ماوس په دې ځای باندې کېږدئ نو تاسو ته وایي هولډ شفټ کی ټو برینګ اپ الټرنیټ کلر یو آی دې باندې تاسو په دې ایرو باندې کلیک کړئ نو تاسو ته مختلف دا بلها کلرونه اوپن شو په دې کې تاسو کم کلر ورکوئ نو هغه دې ځای کې هغه کلر هغه باکس کې دننه فل کېږي کوم آبجیکټ کې جو اوس که تاسو وګورئ دا آبجیکټ ما سلیکټ کړی و په سلیکشن ټول باندې هغې نه پس دا کلر ورکوم که تاسو چېرته دا آبجیکټ نه یې سلیکټ کړی بیا به دا کار نه کوي دې کې بیا کلرز نه راځي نه فل کېږي دې دننه کلر ته مونږ فل وایو او بهر دا بارډر ته مونږ سټروک وایو دې ټایم کې که تاسو وګورئ نو فل ما سره یلو کلر دی او دا چې کوم سټروک دی دا مونږ سره بلیک کلر کې دی که دا چې کوم تاسو ته به واضح شي په دې ټایم کې دا آبجیکټ دی ما سره ریکټنګل او ریکټنګل کې دننه چې کوم کلر دی فل دی ته مونږ فل وایو یلو کلر دی زیړ کلر او چې کوم بهر دا بارډر دی یا سټروک مونږ ورته دلته کې سټروک به اوس وایو مونږ اوس بارډر نه وایو مونږ سټروک وایو نو دې سټروک کې کوم کلر دی هغه دی بلیک تاسو دا سلیکټ کړئ تاسو دې نه که فرض تاسو سټروک ریډ ورکوئ نو ریډ هم ورکولی شئ دې ټایم کې اوس ریډ شو دې نه علاوه که تاسو دې ځای کې راشئ دې ځای کې دا آپشن دی سټروک او سټروک ورپسې دې ځای کې دا آپشن دی سټروک ویټ زه دا آبجیکټ سلیکټ کړم او زه دا سټروک ویټ څه دی سټروک ویټ دې ته وایي لکه دا سټروک چې کوم دی که نه دا سایز اکثره بارډر سایز ډېر غټ وي نو که تاسو دا ایرو کلیک کوئ نو ګورئ یې هغه سټروک تاسو کمولی زیاتولی شئ دې ته مونږ وایو د سټروک ویټ دې ته مونږ وایو دې ځای نه مونږ سټروک ویټ سیوا کوو او کموو که تاسو وګورئ دې آبجیکټ تاسو ته چې کوم دا بلو لاین ښکاري نو دې ته مونږ باونډري لاین وایو دا ما تاسو ته تېر لیکچر کې هم ویلي وو چې دا مونږ سره هغه باونډري لاین دی نو دې باونډري لاین نه چې سټروک څومره دننه راغلی دی دومره چې سټروک بهر ته هم وتلی دی ټیک ده مطلب دا سټروک دې ټایم کې تاسو وګورئ دا سټروک مونږ سره دا ریډ چې دی دا سټروک دی او دا یلو چې کوم دی دا فل دی ګورئ دننه چې کوم کلر دی دې ته مونږ فل وایو بهر چې کوم بارډر دی دې ته مونږ سټروک وایو نو دا سټروک چې کوم دی دا دې ځای نه تاسو سیوا کولی کمولی هم شئ فرض کړه تاسو سیوا کوئ سیوا کېږي کمولی کېږي زه ډېر زیات سیوا کړم نو تاسو ته به ښکاري څومره سټروک چې د دې بلو باونډري لاین نه څومره سټروک دننه راغلی دی نو دومره دې نه دا سټروک بهر ته هم وتلی دی ټیک ده نو یو خو د دې ځای نه مونږه سټروک کمولی سیوا کولی هم شو او د دې ځای نه مونږه فل او سټروک ورکوو دې نه هټ کر که تاسو دا آبجیکټ سلیکټ کړئ او ټول بار دې لاست کې راشئ په دې ځای کې تاسو سره دا دوه آپشنز دي دا به تاسو ته ښکاري یو یلو کلر دی دا تاسو ته ښکاري دا مونږ سره فل دی تاسو دا ماوس کېږدئ تاسو ته هلته کې فل ښکاري دا فل دی او دا بهر چې کوم دی دا سټروک دی دې آیکون ته وګورئ دې نه هم تاسو ته دننه پته لګي دا آیکون چې کوم دی دا باکس دننه نه ډک شوی دی مطلب دننه چې کوم کلر دا فل دی او دا باکس چې دی دا د بهر نه هغه باونډري تاسو ته ښکاري بارډر نو دا مونږ سره سټروک دی که تاسو په دې فل باندې ډبل کلیک کړئ شرط دا دی چې تاسو دا دې ځای باندې ستاسو دا اول دا چې کوم سکویر دی دا آبجیکټ تاسو سلیکټ کړی او په دې باندې ډبل کلیک کړئ نو دې ځای کې تاسو ته اوس راغی دا کلر پیلټ تاسو ته اوپن شو اوس که فرض کړه دې کې زه بلیک کلر ورکړم او دا اوکې کړم نو دې ځای کې به بلیک کلر نه راغی همدغه شان که زه دا سټروک یو ځل دلته کلیک کړم او اوس په دې سټروک باندې ډبل بیا کلیک کړم نو دلته کې زه دې ځای نه سټروک هم ورکولی شم فرض کړه دې سټروک ورکومه چې ګرین کلر زه دې سټروک ورکوم نو تاسو ګورئ مونږ وله سټروک هم ورکوو فل هم ورکوو نو تاسو اوس په دې پوه شوئ چې یاره مونږ به فل څه ته وایي سټروک څه ته وایي مونږ به کلر څنګه ورکوو فل به څنګه ورکوو سټروک به څنګه ورکوو اوس زه دا آبجیکټ سلیکټ کړم او زه اوس وایم چې یاره دې باکس کې چې دا کوم کلر دی کوم فل دی بلیک زه وایم چې دا فل دې سټروک ته لاړ شي دا بلیک کلر دی دې سټروک شي او دا سټروک ته چې کوم کلر دی دا دې
فل شي. نو که تاسو دې ځای ته راشئ د ټول بار لاست کې دې ځای کې تاسو سره دا یو سویپینګ آپشن دی، که تاسو دې باندې کلیک کړئ نو دا سویپینګ وشي، دننه کلر بهر ته لاړ شي او بهر کلر دننه لاړ شي. نو امید دی چې په دې باندې به تاسو پوه شوئ چې موږ به سټروک څنګه ورکوو، فل به څنګه ورکوو. همدغه شان که زه دا بند کړم او زه دغه شان یو سرکل راکړم نو دغه شان تاسو په سرکل کې هم ګورئ یو فل دی او سټروک دی. تاسو د دې دا فل او سټروک د دې ځای نه مینج کولی شئ، سټروک هم مینج کولی شئ، سټروک تاسو کمولی شئ او اکولی هم د دې ځای نه شئ. امید دی تاسو به اوس په دې باندې پوه شوي. ښه، اوس که تاسو وایئ چې یاره د دې نه مونږ دا فل بندوو صرف د سټروک یې، لکه زه سټروک دې له ورکړم بلیک او زه اوس وایم چې دا فل د دې بند شي، نو زه دا سلیکټ کړم او دې فل آپشن ته چې کله زه راشم دې ځای کې دا آپشن دی نن، نو دا نن تاسو کوئ نو ګورئ دا سټروک پاتې شو او فل چې کوم کلر دی لاړو. که دا زه اوس د دې خپل آرټ بورډ نه بهر کړم نو تاسو دې ځای کې ښکاري چې دې کې دننه فل نشته، صرف پکې سټروک دی. همدغه شان که تاسو وایئ چې دې سرکل چې کوم دی مونږ سره دې کې زه دغه اچوم سټروک فل به پکې وي او سټروک دې پکې نه وي، نو دې له زه فل مې کو او سټروک له زه رالم دا سټروک مې دې نن کو. نو اوس چې کوم دی سټروک مونږ سره نن شو. امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي چې فل څه ته وایي، سټروک څه ته وایي او دا مونږ مینج کوو څنګه. دې ځای پورې تاسو کلیر یې. تھینک یو سو مچ.